او پوښتنه دا ده چې شیرشاه د ځمکو د دې ادارې نه او د ځمکو د دې اډمنسټریشن نه چا لرې کړ. ویل کېږي چې د شیرشاه مېرنۍ کشره مور چې په خټه باندې ده وه او پلار ته ډېره زیاته ګرانه وه، حسن خان ته ډېره زیاته ګرانه وه، د هغې د شیرشاه سره ډېره ګرانه وه. هغې په شیرشاه کې هغه پوټینشل لیدل، هغې په شیرشاه کې د شیرشاه زړورتیا لیدله، د شیرشاه تدبر یې لیده، نو هغه د شیرشاه نه ډارېدله او هغې پلار ته لمسه یې ورته وکړله، چغله یې ورته وخوړله او پرله پسې په بیا باندې به هغې د شیرشاه پلار ته چغله خوړله او د شیرشاه پلار چې دې ته اړ شو چې شیرشاه د ځمکو د ادارې نه لرې کړي، نو شیرشاه بیا ځمکه پرېښودله، د پلار ځمکې پرېښودلې، شیرشاه اداره پرېښودله. شیرشاه پوځ ته لاړه او هغلته د مغولو پوځ ته لاړه او پوځ د هغه لپاره ښه شو، ځکه چې هغه په پوځ کې دننه د قومندان یا د کمانډر له مقام نه د گورنر یا د والی مقام ته ورسېده او د بهار د ایالت والی شو. شیرشاه پاچا څنګه شو؟ شیرشاه پاچا داسې شو چې همایون یې مات کړ. همایون هغه 2 ځله مات کړ، یو ځل یې د ډیلي نه همایون ویسته ویشاړه چې ډیلي د هغه پلازمینه وه، د هغه پلازه یا د هغه تخت په ډیلي کې و. نو دا د چوسه جګړه وه او د چوسه جګړه چې ده هغه په 1509 زیږدیز کال کې وشوله. نو په 1509 زیږدیز کال کې شیرشاه په دې باندې وتوانېده چې همایون مغول د ډیلي نه وشړي. بیا په 1540 زیږدیز کال کې دویم جنګ وشو، هغه د قنوج جنګ او په هغه کې شیرشاه ولګېده او همایون یې داسې مات کړ چې همایون اړ شو له هند نه وتښتي او د هند نه چې کله همایون تښتېده نو افغانستان ته رانغی، ځکه چې افغانستان چې دی هغه خو د شیرشاه په لاس کې و، پښتانه افغانان ټول د شیرشاه تر شا ولاړ وو. نو هغه ایران ته پناه یوسته او ایران نه غوښتل چې په هندوستان کې د پښتنو او د افغانانو واکمني شي، نو ایران هغه له پناه ورکړله او هغه یې د افغانانو په وړاندې باندې وساته. په دې ډول باندې شیرشاه په 1540 زیږدیز کال کې د هندوستان پاچا شو. شیرشاه کله د هندوستان پاچا شو؟ په 1540 زیږدیز کال کې. خو د هندوستان سپیرکوټي ګڼئ، د پښتانه سپیرکوټي ګڼئ، د افغانانو سپیرکوټي ګڼئ، بدبختي دا وشوله چې شیرشاه یې د 15 کاله په 15 کالو کې چې د عدل او د انصاف کوم نوم جوړ کړ هغه بې جوړي. شیرشاه په 22 د مې باندې په 1545 زیږدیز کال کې د کالنجر په قلعه کې حق ته ورسېد. څنګه حق ته ورسېد؟ باروت اور اغستی و، د فوجیانو هڅه کوله چې هغه مور ملکي د هیڅ کله خپل فوج چې دی دا هیڅ کار ته هیڅ شي ته یوازې نه دی پرېښی، دی ورسره لاړ، دی د فوج مشر و، دی د فوج لیډر و، نو دی لاړه او دی ډېر زړور سړی و. نو له بده مرغه باروتو په ده باندې اور واغسته او دی حق ته ورسېد. خو شیرشاه مړ شو، لیکن عدل چې کوم شیرشاه کړی و هغه مړ نه شو. د شیرشاه عدالت د یوې بیلګې په توګه باندې هند ته پاتې شو. د شیرشاه حکومت د یو عادل حکومت په توګه باندې په تاریخ کې ثبت شو، په تاریخ کې ولیکل شو. شیرشاه چې په دې 15 کالو کې په هندوستان کې څومره اصلاحات کړي وو او څومره سمونې کړي وي، دومره سمونې مغولو په خپل ټول د مغولو ټولې کورنۍ ټول واکمنو نه وې کړي. او مغول ګورې د بابر نه واخله تر بهادر شاه ظفر پورې په هندوستان باندې واکمن وو. د مغولو بیلابیل پاچاهان 15 پاچاهان 2 پاچاهان دا تیر شوي دي په دې موده کې او هر یو تن چې دی ښه په اوږدو باندې حکومت کړی دی. لیکن شیرشاه چې کوم کارونه په 15 کالو کې کړي وو هغه مغولو په ټول وخت کې ونه کړل. د شیرشاه د ځمکو اصلاحات اکبر چې د مغولو پاچا هغه خپل کړل، انګریزانو خپل کړل،
د مالیې سیستم انګریزانو خپل کړ او دا هم ویل کېږي چې د هند حکومت تر ننه پورې د بهار په ایالت کې د شیرشاه سوري د هغه کلي نه چې کوم د شیرشاه سوري کلی و د هغې د ځمکو نه د ځمکو مالیه د ځمکو ټیکس د ځمکو قلنګ د ځمکو باج دا ترې اخلي. شیرشاه د ترانسپورټ په ډګر کې ډېر لوی کارونه وکړل. ګرینډ ټرنک روډ ګوره د انګریزي نوم دی انګریزانو ورته ورکړی و جنرالي سړک به یې ورته ویل دا د کابل نه غځېدلی و تر بنګاله پورې. دا شیرشاه نه یوازې دا چې پراخه کړه او جوړ یې کړه بلکې شیرشاه چې دی په دې باندې خپل دواړه مقصدونه چې دی دا پوره کړل. هم یې په سوداګریز مقصد پوره کړ هم یې په د امنیت مقصد پوره کړ او یو دریم مقصد یې پوره کړی و هغه دا و چې شیرشاه د ډاک سیستم د پوسټ سیستم چې دی دا جوړ کړ. ښه دا سړک چې دی دا د کابل نه غځېدلی و تر بنګاله پورې. ټول شمالي هندوستان چې د شیرشاه واکمني ورپکې وه د دې سړک د لارې نه تړل کېده د ګرینډ ټرنک روډ د لارې نه یا د جنرالي سړک د لارې نه تړل کېده او د هندوستان موټروې نن هم د دې سړک په لارو باندې جوړه شوې ده. د شیرشاه په واکمنۍ کې چې کومې سیمې پرتې وې د شمالي هندوستان او د افغانستان او د پاکستان او دا ټول سیمې چې دي په دې سړک باندې تړل شوې وي. دا سیمې لکه د افغانستان سیمه وه د خیبر پختونخوا سیمه وه د پاکستان د پنجاب سیمه وه د ملتان سیمه وه د سند ایالت و د هندوستان د پنجاب سیمه وه د هندوستان اجمیر و چې دا شیرشاه سوري چې دی دا هم نیولی و د هندوستان بنګال او په منځ کې چې دی بهار و دا ټول ځمکې چې دی دا ټول ایالتونه د شیرشاه په واکمنۍ کې وو او شیرشاه د ټولو نه د ګرینډ ټرنک روډ یا جنرالي سړک چې دی دا تیر کړ او په دې ډول باندې شیرشاه د دې دا ټولې سیمې د یو بل سره وتړلې دا ټول ایالتونه یو بل سره وتړل او امن یې هلته راوست. شیرشاه په هر 8 کیلومترو کې یا 10 کیلومترو کې یو جومات جوړ کړ. نو د سوداګریز لحاظه به سوداګر راتلل او هغلته به یې پړاو وغورځاوه په هر 8 کیلومترو کې په 10 کیلومترو کې چېرته چې به د یو ځای وشو پړاو به یې وغورځاوه او دا 10 کیلومتره 8 کیلومتره لار چې ده دا به د شیرشاه سپایانو د شیرشاه لښکریانو دوی به څارله نو هغو ته امن هم. خو د دې سره چې جومات یې جوړ کړی نور کارونه یې وکړل. په همدغې 8 کیلومترو کې یا 10 کیلومترو کې د پاکو اوبو ښایسته پاکې اوبه چې هغه څښل کېدلې او د بهیرونو دپاره وې د لارې په سر باندې د بهیرونو دپاره سوداګریزو بهیرونو دپاره د هغې کویه یې کنستې. هلته یې خوړنځایونه جوړ کړي اوسني رسټورنټونه ورته ویلی شو. ځکه شیرشاه چې د خوړنځایونو بنیادونه یې ایښي یا د خوړنځایونو بنیادونه یې پراخه کړي وو. شیرشاه په دې باندې ډېر ستر کار کړی و ځکه چې ستړی بهیر به راغی د هغو سره به ډوډۍ هم نه و هغو به ډوډۍ په هغه خوړنځای کې خوړله او خوړنځای چې دی پاک به ساتل کېده ښکلی به ساتل کېده او په دې ډول باندې دا ټول کار چې د شیرشاه چارواکو کوو د شیرشاه حکومتي مامورینو کوو اهلکار یې کوو دا کار او ورسره شیرشاه چې دی وکړلی شول چې د دې لارې نه امن ټینګ ټول شمالي هندوستان کې شیرشاه د دې لارې نه د ډاک سیستم یا د پوسټي سیستم دا هندوستان ته ورکړ. د دې لارې نه د هندوستان بازار چې دی دا یې ښایسته کړ بازار یې په ښو ودرو بازار یې تقویه کړ او دا په مالیاتو کې د شیرشاه ستر کار انګریزانو بیا خپل کړ. شیرشاه په پوځ کې ګوتې ووهلې په پوځ کې هغه شقدار هغه وټاکل یا منصبدار یې وټاکل پوځ یې منظم کړ. شیرشاه نه یوازې دا چې پوځ منظم کړ عدلیه یې منظم کړله. قاضي چې به هره فیصله کوله قاضي ته منصف ویلی کېده پاسوال ته منصف ویلی کېده هغه چې به هره فیصله کوله هغه فیصله به لیکلې فیصله وه او د فیصلو په تحریري بڼه باندې ثبت چې دی دا هم په تاریخ کې ما نه دی لیدلی چې بل ځای کې دې شوی وي د قاضي د فیصلو ثبت. شیرشاه چې دی
دا هندوستان په بچی کې دا ثبت وکړ د قوالو کېدلی شي د قاضي د فیصلو خو کېدلی شي چې دا ثبت چې دی دا مخکې هم په تاریخ کې شوی وي لیکن شیرشاه چې دی دا بیا دود کړ دا بیا رواج کړ د شیرشاه ټول احکام چې په لیکلي بڼه باندې ورکړي دي شیرشاه پولیس جوړ کړ پولیس ته به کوټوال نو په فوج کې ګوتې ووهلې فوج یې سم کړو اداره یې سمه کړله د مالیې سیستم یې سم کړو هندوستان له بازار وکړو پولیس یې د هندوستان سم کړو او دا کار یې د هر کلي په سر باندې د هر کلي ځمکې چې وې د هغوی جریبونه وشول ځمکه څو جریبه ده د چا په واک کې ده هغه بزګر به د هغې مالیه ورکوله مالیه به یې حکومت ته ورکوله او مالیه ډېره د دود سره سمه مالیه وه په هغې کې د بزګرانو ملا نه ماتېدله د اقتصادي ملا یې نه ماتېدله ډېر په خپله خوښه باندې به هغو مالیه ورکوله رسید به ورته د شیرشاه چارواکو ورکول د شیرشاه مامورینو به ورته ورکول او په دې ډول باندې بزګران چې دي دا د زورواکو د ادارې نه خلاص شول ځکه چې هغه به یو خوا نه حکومت له مالیه ورکوله بیا به د بل خوا نه زورواک راغی هغه به ورته ویل چې ما مالیه راکړه نو چې کله به د شیرشاه په وخت کې زورواک په کوم بزګر پسې لاړو یو خو به بزګر د هغې رپورټ ورکړ بل به بزګر لکه د هغې رپورټ به حکومت ته ورکړ شیرشاه حکومت ته به ورکړ د شیرشاه دولت ته به ورکړ او بله مسله چې ده هغه دا ده چې هغه به ځمکوال ته وویل چې ما د دې ځمکې د حاصل مالیه ورکړې ده او دا زما رسید دی